قبر ته چې ولاړې څه به کوې؟ طواف به کوې؟ نه. سجده به کوې؟ نه. هلته به الله تبارک وتعالی ته خواست کوې. اول به د قبر د زیارت دعا وایه. ای الله دا عربي دعا سته. السلام علیکم یا اهل القبور وعلیکم السلام یا اهل الصدور انا بكم للاحقون انتم سلفنا ونحن بالاخر. دا دعا ولکې. دا دعا چې دې وویل دغه ولي د خدای نازولي ته یو څوک قرآن تلاوت وکړه ور به یې وبخښه. دا به دې احسان یې نه در سره. دا چې دې ور وبخښل بیا نو دعا وکړه. د مړي زیارت چیرې سړی چې زیارت ته ولاړ چیرې سر ته درېږي که پښو ته؟ در اوسه دا مسله موږ ته نه در معلومه. دا یې زده کړي د مړي و پښو ته سړی درېږي. زموږ اکثره حنفي فکر کتابو دا راخیستي دي د مړي پښو ته ودرېږي. چې پښو ته ودرېږي بیا به مخ قبلې خواته وکړي. ای الله موږ خو نه خبر عالم الغیب ذات ته یې که دلته واقع په دغه خاورینه مځکه کې ستا دوست او ستا ولي پروت دی، حقیقت کې دا نازولی سړی دی. د ده د ناز او د ستا د ده د احسان په واسطه باندې ما ته پلاکۍ مشکل حل کړه. چې وایي پیر صاحب راورسېږه، پیر صاحب مشکل مې حل کړه، پیر صاحب په بدو حالاتو کې یم. العیاذ بالله دا شرک دی. استعانت بدون الله. ای دا مسله یې زده کړې که نه؟ قسم دې مې په خدای که دا وابطوب دی. دا اصل دین دی که نه؟ استعانت بغیر الله د الله نه علاوه به د بل چا څه مدد غوښتل دا شرک دی. دا شرک دی که نه؟ ورسه الله تبارک وتعالی ته دی شفیع که وسیله یې که. یو وابیان پنجپیران د وسیلې قایل نه دي. د دا خبیثانو سره هم نه دي پکار. وسیله موږ احناف منو چې دا ستا نازولی دي د ده په وسیله یې الله زموږ سره دا کار دا ستا. خو البته د پیر نه خدای جوړول اعوذ بالله، د ولي نه خدای جوړول دا حرام دی. فقط اشرکت دا د شرک وکړي اعوذ بالله. لا یحبطن عملک. ټول اعمال دې ولاړه، خیراتونه و صدقات ټول دې ولاړه. په کار نه دی. د شرک بنیاد چا کښېښوي دا یې زده کړئ. د شرک اول واره بنیاد د نوح علیه السلام وسلام په قوم کې صالح کسانو دا چې ولاړه خلک راولاړ شو د هغوی شکلونه یې په ډبرو باندې وتراشل په کوټو کې کښېښول. لکه بعض کوټو ته چې ورسې هلته هم د خپل عکس یې لګولی زما خو نو دې ښځ باندې ده. ته دا وګوره په اسلام کې جایز ده که حرام دی؟ ان اشد الناس عذابا یوم القیامة المصورون. د قیامت په ورځ به د ټولو خطرناک عذاب د چا وي؟ د تصویر اخیستونکي وي. او ادنا عذاب د قیامت په ورځ به څه شي؟ ادنا کم عذاب. دا خو خطرناک دی. کم عذاب دا دی چې د ده په پښو باندې به د جهنم چپلکې ور په پښو سره اعوذ بالله. د دغه چپلکو د ولې د ده په کوپرې کې به ماغزه دا رقم ایسي لکه په کټو کې چې اوبه ایسي څومره زعار یې اوازونه راځي د ده د مغزو اواز به دا رقم راسي. ان اشد الناس عذابا د ټولو خطرناک عذاب هغه کسان کوي المصورون. دا تصویر چې اخلي دا چې بیا علما اختلاف کوي چې د موبایل تصویر دی که نه دی، هغه د علماو کار دی. خو البته دغه پر عکس چې راوایستې پر کاغذ باندې چاپ شو دغه حرام دی، قطعي حرام دی. نو دغه نوح علیه السلام قوم چې دا کښېښول هغه وخت خو د عبادت نه ورته پېژندل دا پلانکۍ دا پلانکۍ. کله چې دا نسل ختم شو سپین ږیرو شوه ختم شوه نوی نسل لاړې باندې دې ته سجدې شروع کړې چې دا خو زموږ د قوم غټ خلک دي دې ته باید موږ سجدې وکړو. بدبختي خو دلته زموږ دور ته راسي. زموږ په دور کې بدبختي دا ده چې دلته شرک والله که پېژندل کېږي. هغه خلکو چې بوتان به تراشول بیا به عبادت ورباندې کوئ. زموږ په موجوده دور کې په ټولو شیانو باندې د عکسونه شته. مشروبات راواخله د ټولو شیان لاسه پر نیولې اوله دی څښي ته ورته ګوره دغه کوي. ماکولات د خوراک په شیانو باندې راواخله، د شیدو پر دبلیانو باندې راواخله، د هغه رقم پر بسکوټ باندې راواخله، پر شامپو باندې راواخله، په کریم باندې راواخله. نامحرمه حسینه ښځه عکس راوړی دی تا ته ستا سترګې په در خرابوي. دلته خبره خو دلته سوه، فتنو دور خو دلته سوه.